کو ډیر موټی موالي مې وزانم ختم کړی وي چړلم ته جوړه کړي نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. کو تاسو زمونږ په چینل نوی او د جنسي متعلق معلومات حاصلول غواړئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباوکئ چې تاسو ته معلومات په اسانه ملاویږي. سلام دوستانو، ډیر الکان داسې وي چې هغې خپل ځان خراب کړی وي په موټو والو باندې یا الکانو کارونه کړي او بیا هغې د واده نه یریږي. د هغې نفس کې سختی نه وي، هسې د چړلې په شان وي یا کو چېرته لږ غونته سختی پکې رام شي خو زر انزال وشي او کار یې ختم شي. نو نن یو داسې نسخه در کومه چې د هغې به هم د نورو سړو په شان ژوند تېروي، نفس کې به انتهایي سختی وي، تاسې به ولاړې لکه د سیخ. نو تاسو به داسې وکړئ چې د پنسار دکان ته به رال شئ، هغې ته به وایئ چې مونږ له جنسنګ یو توله راکړه، یو توله جنسنګ به والی دا به ښه پوډر کې، ماسخوتن به یو کاشوغه جنسنګ 1 ګرام دا به په یو ګیلاس پیو کې واچوئ، ښه به اویه شوی او بیا به یې کېږدئ. سار چې پاسې هغه پی به اوس کې هغه جنسنګ چې پکې وي هغه به هم ورسره وخورئ او انشاءالله چې دا تاسو 15 ورځې دا نسخه استعمالوئ نو تاسو ته به د خپل ځان پته لګېدلی وي، د نفس چیړه کېدل او د هغې سختی ختمېدل، ډیلاپن کمزوره کېدل دا به ورسره ختم شي، نفس هم طاقتور شي، مني به هم ټینګه شي او د واده قابل به شي. کو ویډیو هم خوښه شوي نو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپل تپوس تاسو په کمنټ کې کولی شئ. د ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.